افغانستان او پاکستان لپاره بد خبرونه. په پیښور کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په افغانستان کې روان کال تر دې دمه 15919 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام ستړي مشئ، دوه مهم خبرونه راسره وګورئ. د پیښور یوه مدرسه کې 14 درنه مرګ ژوبله پیښه کړې. د پیښور د دیرا په یوه مدرسه کې درنه 14 شوې ده. په پیښور کې ځینې رسنۍ وایي چې 14 نن سهار شوې ده او له امله یې 70 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پیښور کې د دولتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي دي چې د پیښې له سیمې 70 ټپیان او 7 جسدونه وروړل شوي دي. د پیښور ځایي پولیس وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. بل خوا ځینې نورې خبري سرچینې بیا وایي چې 14 د مشهور مولوي شیخ الحدیث رحیم الله حقانی پر مدرسه شوې ده. په دې اړه تر دې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. او یونما وایي روان کال تر دې دمه 15919 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملګري ملتونه وایي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکي وګړو په تلفاتو کې کموالی نه دی راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما له لوري د ملکي تلفاتو په اړه په خپره شوي راپور کې راغلي چې د روان 2018 کال له پای نه تر دې دمه 15919 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینه کاږي چې له دې ډلې 2112 ملکیان وژل شوي او 3822 نور ټپیان دي. یونما وایي چې د 45 سلنه مرګ ژوبلې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د یادې شمېرې تر 23 سلنې مرګ ژوبله مسؤل بیا افغان ځواکونه دي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.